کله چې یو غټ مشکل در باندې راسي هیڅکله خفګان مه کوه. پوه سه چې الله د دې مشکل سره سره تاله ډیر څه درکول غواړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د یو غټ مشکل د یو غټ ازمایش غټه بدله ده. او چې کله یو مشکل در باندې راسي او کچېرې ته د الله پر دې فیصله باندې راضي سي او دا ووایي چې دا هم د الله له طرف څخه دی، یو امتحان دی، نو پوه سه چې الله به هم تا څخه راضي سي، د الله رضامندي به تا ته حاصله سي. چې کله د الله پر دې فیصله باندې ته ناراضه سي او خفګان وکې نو الله به هم تا څخه ناراضه سي. نو د یو مشکل په وخت کې هم خفګان مه کوه، ناراضه کېږه مه، بلکې پر دې باندې صبر کوه. دا آیات هم در سره واوره: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. د هر مشکل سره اساني ده. چې کله یو مشکل تا باندې راغی نو پوه سه چې الله تا ته ډېره غټه کامیابي درکول غواړي. خو لیکن شرط دا دی چې د مشکلات په وخت کې به صبر د لاسه نه ورکوي او په دې فیصله کې به هم د الله حکمت ګوري چې کېدلی سي الله په دې کې هم زما لپاره یو خیر لیکلی وي، یو اجر یې لیکلی وي. چې کوم څوک صبر کوي الله رب العزت بیا د هغه سره ورسره وي او هیڅکله بیا هغه نه ناکامه کوي.